د افغانستان ملي امنیت شورا طالبانو ته د ځل ډیر سخت خبرداری ورکړ. آیا امنیت شورا له طالبانو څه وغوښتل؟ طالبان به دا ومني او که نه؟ دلته ویډیو کې ټول جزئیات وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. امنیت شورا تر څو طالبان زموږ 1000 تنه بندیان خوشي نه کړي، د دوی بندیان هم نه خوشي کیږي. د افغانستان ملي امنیت شورا خبرداری ورکړی چې نور به تر هغې طالب زندانیان نه خوشي کیږي چې تر څو طالبانو 1000 تنه افغان زندانیان آزاد کړي نه وي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل تام ته تایید کړی چې د بندیانو خوشي کولو پروسه د حکومت لخوا د طالبانو د 1000 تنه بندیانو له خوشي کولو وروسته درول شوې او اوس د دوی په تمه دي چې طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان ورخوشي کړي. نوموړي وایي تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي، حکومت مجبور نه دی چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او بریدونو په دوام نور بندیان هم خوشي کړي. افغان دولت د طالب زندانیانو د خوشي کولو په تړاو هیڅ هوکړه او مکلفیت نه لري. نوموړي زیاته کړه طالبان په قصدي ډول غواړي چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د سولې پروسې له ناکامۍ سره مخ کړي. تر دې وړاندې ملي امنیت شورا ویلي وو چې طالبان تر اوسه 171 بندیان خوشي کړي چې 115 تنه پکې نظامیان دي، خو طالبانو بیا ویلي چې تر اوسه 206 افغان حکومتي بندیان خوشي کړي. بلخو افغان حکومت هم په 12 پړاوونو کې تر دې دمه 1000 تنه طالب بندیان د هیواد په 28 ولایتونو کې خوشي کړي. زموږ ویډیو همدومره وه. که مو ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جارې.